بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسو نن د په اناټومي کې دریم سمستر د جاینټو موضوع موږ وایو. په ماسکولوسکیلټل سیستم کې موږ تاسو ارثرولوژي یا جاینټونه د خیر سره وایو. د بندو اړوند موضوع ده چې بندونه چې دي کوم ټایپونه لري، کوم ډول حرکتونه لري، مثال د خبرې کم ډولونه موږ تاسو په کوم وسایو کې مثال لرو نه، او د هغو ترمنځ فرقونه په څه شي کې ستا مثال د خبرې او د خیر سره وایو. نو اول لازول موږ تاسې معرفت کوو یا انټروډکشن موږ تاسې کوو چې جوینټ څه ته ویل کېږي. جوینټ څه دي؟ خپله هر کله چې وایي دوه یا څو هډوکي سره یو ځای سي دغه ته جوینټ ویل کېږي. یا داسې هم ویلی سو کله چې په سکلیټن کې یا په سکلیټل سیستم کې دوه سخت یا ریج کمپوننټ سره یو ځای سي، کله چې هډوکي کیدای سي غضروفي، دغه ته بند ویل کېږي. ارترولوژي څه ته ویل کېږي؟ دا دوه لاتیني کلمې چې ارثرو په معنا د بند ده، جوینټ ده یا ارټیکولیشن بند ته ویل کېږي، او اولوژي یا لوژي خپله علم ته ویل کېږي، ساینس ته ویل کېږي. نو ارټرولوژي هغه علم دی، د اناټومي هغه برانچ دی کوم چې د جاینټو د مطالعې څخه بحث کوي، چې په هغه کې جاینټونه یا بندونه چې کېږي مطالعه کېږي، د ارټرولوژي ویل کېږي. ښه، نو جاینټ موږ تاسو تعریف هم وکړي. کله چې دوه یا څو هډوکي سره یو ځای سي، هډوکي یا غضروفي، دغه ته جاینټ یا بند ویل کېږي. اوس راځو موږ تاسو دا وایو چې د جاینټو مهموالی په څه کې دي، ولې جاینټونه مهم دي. صحیح شو؟ یا دې چې لپاره مثال په کار راځي، دې وظیفه چې ده، دې یا مسؤلیت چې دی، مثال د خبرې یو دی خو خپله سټیبلیټي رامنځته کوي، معنا تثبیت رامنځته کوي. صحیح شو؟ استناد رامنځته کوي. کوم وخت چې مثال د خبرې هډوکي مثال چې په یو ځای کې سره تثبیت کوي، سره ټینګوي، سره یو ځای کوي، مثال لکه سکل چې جوړېږي، مثال د خبرې نه، داسې نورې برخې مثال خبرې چې داسې چوکاټ جوړېږي، دا د هډوکو د بندو په برکت سره هم چې کېږي جوړېږي. کوم وخت سره څو هډوکي سره یو ځای سي، مثال جاینټونه جوړ کړي او داسې یو ښه مستحکم چوکاټ رامنځته کړي. او بل مومنټ په حرکت کې مهم رول لري. هډوکي دغه بندونه چې دي، مثال اوس د خیر سره وایي چې د حرکت د مخکې څو ټایپونه شته، نو په حرکت کې ډېر مهم رول لري. خاصتا ښه مثال یې موږ تاسې لاسونه پښې دي نه، اپر لمب او لاور لمب موږ تاسې وایو چې په هغه کې موږ کوم حرکتونه ترسره کوي موږ لپاره. ښه، اوس راځو موږ تاسو دا وایو چې موږ تاسې کوم ډول بندونه موږ تاسو په وجود کې لرو. د بندونو کلاسیفیکیشن موږ تاسو وایو. صحیح دی؟ دا عموما یو د وظیفې له مخې کېږي چې کم ډول وظیفه لري، په دې سره دا خپل ټایپونه او بند ډولونه لري، او بل ساختمان یا سټرکچر له مخې ټایپونه لري. نو اول د وظیفې له مخې وایو. صحیح شو؟ ځینې کتابونه کې د وظیفې پر ځای دلته مومنټ هم راولي، یعنې د حرکت یا مومنټ له مخې یا د وظیفې له مخې، دواړه معنا ورکوي. اول سن ارتریوزس. سن ارتریوزس چې دی دا خپله هغه بند ته ویل کېږي چې هغه هېڅ مومنټ نه لري، هېڅ حرکت نه لري. اوس وروسته بحث پر کوو، لکه سکل مثال د خبرې نه، هېڅ حرکت نشي کولی سکل جاینټونه. بل امپي ارتریوزس دی. امپي ارتریوزس بیا هغه بندونه ته ویل کېږي چې سلایټلی مومنټ، یو څه حرکت کولی شي. او بل ډای ارتریوزس دی چې هغه بیا ښه آزاد و چې کولی شي فریلی حرکت کولی شي. دا د حرکت له مخې یا به سینتروزس دي چې حرکت نشي کولی، یا به امپیاتروزس دي چې یو څه حرکت کولی شي، یا به ډایاتروزس دي چې واضح حرکت کولی شي. ساختمان نه مخې سره کم دی. اول فایبروزي، فایبروز جاینټ دی چې دا سخت بندونه دي، فایبروزي الیاف لري. صحیح شو؟ هغه بندونه چې هغه حرکت نشي کولی، مومنټ نشي کولی، اکثره په چی راځي؟ په دغه فایبروز جاینټو کې راځي. صحیح شو؟ بل کارټلیجس دی، غضروفي، هغه چې د غضروف څخه جوړ وي. صحیح دی؟ هغه ته کارټلیجنس ویل کېږي. لکه خپل مثال د خبرې دغه د وټې براو چې دی مثال د خبرې نه، یا د پښتیو چې دی مثال د خبرې نه، غضروفي جوړښت ولري. نو دی بیا یو څه حرکت کولی شي، ډېر نشي کولی. او دریم ډول جوړښت له مخې چې دی هغه ساینویل دی. ساینویل بیا دا ښه آزاد واضح چې کولی شي حرکت هم کولی شي، خپل په ځان کې مایعات لري، کیویټي لري، کپسول لري، ساینویل فلویډ لري. صحیح شو؟ کیویټي لري، کولی شي واضح حرکت وکړي. نو د وظیفې له مخې یا به ساینتروزي چې حرکت نشي کولی، یا به امپي چې لږ حرکت کولی شي، یا به ډای چې هغه واضح حرکت کولی شي. ساختمان له مخې فایبروزي به یا به غضروفي یا به ساینویل. دا یو بل ښه دیاګرام دی
د بندونو د طبقه بندي دپاره. دا که مو زده کړئ دا ډېره پیدا سره درته کوي په هر وخت کې، ځکه په ډېرو کتابونو کې دي اکثره وخت ځینې ټایپونه یې رااخلي. مثال اول د ساختمان نه مخکې چې مخکې موږ بحث پر وکړي، فایبروزي، کارتلیجي یا ساینویل، دا مخکې وویل چې وروسته خیر مخته بیا راځي. بل فنکشن د وظیفې نه مخکې اوس ساینتروزز وو چې حرکت نشي کولی، امپي و لږ کولی سي، دا یو چې واضح کولی سي. بل ځینې کتابونه کې دوی رااخلي د ریجنل نه مخکې. ریجن معنا ساحه، ساحې له مخکې چې د هډوکي یا دغه بند چې د هډوکي بند دی، دا بند چیرې موقعیت لري. مثال سکل ټایپ په سکل کې موقعیت لري، ورټیبرل ټایپ او ورټیبرای په سلیمه قفس کې موقعیت لري، او که لیمف ټایپ یا که په اپر لیمف لاور لیمف لاسو پښو کې موقعیت لري. دا به د موقعیت له مخې سوله. بل بیا خپله دغه د هډوکو د بندو د شمېر له کبله چې څو هډوکي دلته سره یو ځای کېږي، دې له کبله بیا ټایپونه لري. اول سمپل، په سمپل کې یو هډوکی د بل سره یو ځای کېږي، دا سمپل ساده جوینټ دی. کمپاوند کې داسې دی چې دا بیا شي مثال خبرې تر دوو اضافه یې، مثال لکه اولنا، راډیس او هیمورس. صحیح دی؟ اولنا، راډیس او هیمورس درې سره البو جاینټ یا سنګلي بند جوړي، دته کمپاوند ویل کېږي، مرکب د دوو څخه اضافه سي. بل بیا کمپلیکس دی. کمپلیکس بیا هغه بندو ته ویل کېږي چې د هډوکو اضافه وال هډوکو ترڅنګ دلته مختلف غضروفونه و منسکس شان هم چې لري وجود لري. کمپلیکس مغلق جوړښت لري، لکه د زنګانه بند، لکه زنګانه بند، پټیلا هم ده، ټیبیا هم ده، مثال خبرې فیمور هم دی، بغل ته فیبولا ته خو هغه لاندې دی. څه د دې منسکسونه یو سره مثال خبرې لیګامنټونه یو سره، دته یو کمپلیکس جوینټ ویل کېږي. نو دا اوس څلور رقمه د بندونو طبقه بندي چې دا وګورئ ان شاء الله ډېر برته واضح وي. بیا ښه، اوس راځو د بندونو موږ تاسې ټایپونه شروع کوو. وایو نو اول موږ څه وویلې چې د ساختمان نه مخکې و درې رقمه وه: فایبروزي، کارتلیجي، غضروفي او ساینویل. فایبروزي د نامه څخه معلومیږي هغه بندو ته ویل کېږي چې هغه فایبروزي جوړښت ولري، فایبروزي الیاف ولري. صحیح شو؟ دته ساین ارتروز ویل کېږي، معنا حرکت نشي کولی، دی هیڅ اموبایل دی، معنا حرکت نشي کولی یا نن موبایل دی. سنتوزس بیا هغه سنستوزس بیا هغه بند ته ویل کېږي چې اول سره جلا یې وروسته سره یو ځای سي، لکه په اوږدو هډوکو کې یا لکه په سکل کې، د بیا سنستوز ویل کېږي. صحیح شو؟ نو فایبروز کې هډوکي ډېر سره نږدې، فایبروزي الیاف لري، هیڅ حرکت نشي کولی، لکه سکل د سر په هډوکي یا پلویز د حوصلې په هډوکي، دا فایبروزي کې راځي. کارتلیجي، غضروفي، دا بیا هغه بندونه دي چې امپي اتروزیټیک خاصیت لري، یعنی نیمه حرکت کولی شي، سلایټلی موویبل دي. په دې کې بیا هډوکو ترمنځ غضروف موجود دي، د غضروف په واسطه سره یو ځای شوي، دا یو څه حرکت کولی شي، لکه مثال سپاین د ملا تیر یا لکه پښتۍ. صحیح شو؟ دا دوهم ډول و. دریم ډول دی هغه ساینویل دی. ساینویل ډول هغه ډول ته ویل کېږي چې دوی په ځان کې اوس تشریح کوي، وروسته مخته راځي. ځان کې ساینویل کمیټې لري، ممبران لري، فلوید لري، واضح حرکت کولی شي. ډای ارتروټیک دی یا ډای ارتروز دی، معنا فری واضح چې کولی حرکت کولی شي. اندې جوړښت ساینویل جوړښت لري دی خپله. صحیح شو؟ دی چې دی ډېر حرکت کولی شي. صحیح شو؟ نسبت چاته او کارتلیجس دی په ځان کې کیویټي لري. اوس بحث پر کوو چې هغه به په کیویټي کې خارجه کې ساینویل فلوید ممبران شته چې هغه لبریکیشن رامنځته کوي، دغه ښویوالی رامنځته کوي او حرکت ښه واضح ترسره کېږي. نو د جوړښت له مخې فایبروزس و، کارتلیجس و، ساینویل شو. فایبروزي حرکت نشي کولی، ساینتوز دی شاوس، کارتلیجس یا کارتلیجنس چې دی هغه امپیتوز دی، نیمه حرکت کولی شي، او ساینویل چې دی هغه ډای ارتیوز دی، واضح حرکت کولی شي. صحیح شو؟ اوس راځو اول فایبروزي به ته بیا وایو. صحیح شو؟ اوس راځو جلا بیا تشریح کوو. نو اول مو ویل چې دا فایبروزي چې دی د فایبروزي جوړښت لري، په ځان کې کولاجن فایبر لري. موږ چې دی فایبروزي نه، فایبروزي الیاف لري، دی کولاجن الیاف لري په ځان کې. صحیح شو؟ دی کیویټي نه لري، خالګان نه لري. نو صحیح شو؟ دی فایبروز الیاف څخه جوړ شوي دي. اکثره وخت چې دی ساین ارتروټیک دی، یعنی دی حرکت نشي کولی. دی مثالونه کم ځایو کې موقعیت لري، کم ډولونه دی لري په ځان کې، یا کم مثال یې موږ تاسې وایو نه، د کوم ساحې هغې ته موږ تاسې فایبروزي جوینټونه ویلی شو، لکه سچوراوي، دا د سر دا ګونجې دي نه، موږ ویلي دي په هډوکي کې،
سکل کې مو بحث پر کړی دی. دغه سکل چې د اکثره سره خبرې ټینګ سره ځای کېږي فایبروز جوړښت لري، حرکت نشي کولی. بل کمپوز لکه د غاښو دغه بیخونه ټینګ شوي دي، دی هم حرکت نشي کولی. لیګامنټونه لري هغه نور هم ټینګ دي. بل سندسموز چې بیا دی دا بیا چې د دوو هډوکو ترمنځ پرده یې الیاپې لکه په اوناو راډیوس کې، لکه په ټیبیا پیپولا کې دواړو ترمنځ فایبروزي الیاف چې دي، فایبروزي الیاف دي. دا فایبروزي الیاف چې کوي هډوکي سره ټینګوي، سره نږدې کوي. نو دا و اول ډول چې هغه ته فایبروزي ډول موږ تاسو وویلی سیسو دا مو تشریح کوي. انشاءالله اسانه و. دغه یو مثال چې موږ مخکې هم ویلی د فایبروزي کې راځي سنستوز هغه بندو ته ویل کېږي فایبروزي الیاف کې یا په فایبروزي جنټو کې. فایبروزي جنټو کې هغه جاینټ ته ویل کېږي چې اول هډوکي سره جلا یې وروسته بیا سره یو ځای شي. لکه د تندي هډوکي مثال خبر د تندي هډوکي او دوه هډوکي مثال خبر نه یا خپل د سر هډوکي مثال څه جلا یا بیا سره یو ځای شي. یا اپیپیزل لاین چې دی موږ تاسو اوږده هډوکي چې دی دا ټوله دا منځ ته ډیاپیز وایي، یو سر او بل سر ته اپیپیز ویل کېږي. د سر او د منځ د سر برخه چې د اینډ چې دی او د منځ برخه چې ده دې دواړو ترمنځ دلته چې شته اپیپیزل پلیټ دا منځ کې دلته شته. عضروفي جوړښت چې انسان بیا د اتلس نولس کاسه واوړي بیا هغه په لاین باندې واوړي، یعنې اول سره جلا وروسته سره یو ځای کېږي. نو مطلب مې دا شی دی دې ته سنستوز ویل کېږي. د فایبروزي جاینټونه هغه ډول دی چې هډوکي اول سره جلا وي وروسته سره یو ځای شي. دا و اول ډول. اوس راځو دوهم ډول یې وایو، هغه ته ویل کېږي کارټلیجنس یا غضروفي چې جوړښت څنګه یي د غضروف څخه جوړ شوی صحیح شو. د کارټلیج یا غضروف په واسطه باندې دوه هډوکي سره یو ځای کېږي. دوی هم کیویټي نه لري، خارګان نه لري. ګوره دغه اول ډول چې موږ ویلي فایبروزي هغه کې هم کیویټي نشته، په دا کارټلیجز کې هم کیویټي یا خارګان نشته، ځکه دوی حرکت واضح ډېر نشي کولی، دوی ډېر نه سره سولیږي صحیح دی. خو اوس چې بیا وروسته درېیم ډول وایو ورای به کیویټي بیا د خیره شته صحیح دی. نو په دې کې هم کیویټي نشته. دوی اکثره وخت چې دي امپي ارثوټیک دي، یعنې نیمه حرکت کولی شي، نیمه صحیح شو. لکه مثال په سینه کې شته، په ورټبراو کې شته، مثال خبرې کرار لري. دوی بیا دوه رقم دي، یو پرایمري دی او بل ته سیکنډري ویل کېږي. پرایمري کارټلیجس جاینټ کم جاینټ ته ویل کېږي. دته سن کندروز هم ویل کېږي، سن کندروز هم ته ویل کېږي. ښه دی اکثره وخت مثال خبرې دا رقم وي چې اول غضروف کې اول د وار دی غضروف وي وروسته بیا په هډوکي باندې واوړي صحیح شو. دغه ته خپله دا پرایمري اول ډول دی چې اول ډول دی اول د وار غضروف وي، اول د وار غضروف وي بیا وروسته چې دی په هډوکي باندې واوړي. خو د هډوکي بیا هم د غضروف په واسطه چې شوی سره جلا شوي لکه اپیپیزل پلیټ. موږ تاسو په اوږدو هډوکي کې موږ تاسو ویلی چې د سر او د منځ ترمنځ د سر او د منځ پارټ ترمنځ دلته خالیګاه شته چې هغه ته اپیپیزل پلیټ وایي صحیح شو. یا خپل مثال خبرې د پښتیو کوسټل کارټلیجن مثال خبرې دي چې دلته مشت نه دا پرایمري کارټلیجس دی چې دا اول سره دی غضروف جوړ شوی، دا اول سره دی غضروف دی، اول سره دی غضروف دی صحیح شو. ځینې برخې وروسته په هډوکي اوړي، ځینې بیا نه اوړي. او سیکنډري بیا هغه ته ویل کېږي چې دی خپله دوه هډوکي د غضروف په واسطه سره جلا شوي صحیح شو. دوه هډوکي چې خپله غضروف په واسطه سره جلا شوي منځ کې غضروف موقعیت لري. لکه مثال د خبرې سمپیز پوپیس صحیح شو، په بیک هډوکي ترمنځ موقعیت لري، او یا په ورټبراو کې مثال موقعیت لري. مثال خبرې اکثره دغه سیکنډري ټایپونه چې دي دا زموږ تاسو په میډ لاین باندې موقعیت لري، د پزې پر برابر موقعیت لري دا اکثره. نو دونه زده کړئ مازې کارټلیجس چې دي کارټلیجنس یا کارټلیجس جاینټونه چې دي دا نیمه حرکت کوونکي دي، دي هم کیوټي نه لري، د غضروف څخه جوړ شوي دي صحیح دی. او بل د نیمه حرکت کولی شي، مثالونه لکه مثال پښتۍ کې په ورټبراو کې مثال سمپیز پوپیس کې یا پرایمري یا به سیکنډري. راځو دریم ډول یې وایو. زموږ تاسو په کتابو کې دغه دریم ډول ډېر مهم دی او زموږ تاسو بندونه چې دي یعنې موږ تاسو د بند یا جاینټ نوم واورو اتومات داسې فکر کوو چې بند به حرکت کوي لکه ګوتې لکه لاس نه، خو داسې نه ده. بندو کې یوازې دغه ساینویل جاینټ چې دي دا ښه واضح حرکت کولی شي. موږ تاسو اکثره بندونه چې حرکت کوي لکه د لاسو پښو ده هغه ساینویل دي، هغه چې دي هغه ساینویل دي. نو ساینویل دریم ډول دی، ډېر مهم ډول دی چې اکثره حرکت کوونکي په دې ډول کې راځي صحیح شو. دی په ځان کې خپله کیویټي یا خالیګاه لري، دوه هډوکي په واسطه سره ځای کېږي. په دا خالیګاه کې یو مایعات یا اوبه شته چې هغه ساینویل فلویډ ویل کېږي.
صحیح شو. او دوی ټول عمر ډای ارتروټیک دي، معنا واضح حرکت کولی شي، لکه شولډر د اوږې ده، لکه د بجلي کې نی جوینټ، لکه د البو څنګلي یا هپ جوینټ نه. داسې مېسس کیوټي خالي کار لري. درېیمه ثانویل فلویډ شته او دوی واضح چې کولی شي حرکت کولی شي. دا و درېیم ډول. دا ثانویل بیا په خپل ځان کې نور چې لري، اول یې کمپوننټس برخې وایي، بیا وروسته ټایپونه وایي. کمپوننټس برخې په ثانویل جاینټ کې کم شیان شامل دي. کم شیان پکې ستا اول مکویټي وویله، خالیګاه مو وویله چې په دا کې دلته خالیګاه په منځ کې دلته باید خالیګاه وي. تاسو ثانویل جاینټ نوم هر ځای اورئ، اتومات په دا فکر درځي چې په دا بند کې دلته خالیګاه شته او ورې مایعات دي او ښه واضح حرکت کولی شي. صحیح شو. دې کې د شویندوکي اصلي پرې مایعات شته. صحیح دی. او بل دوی د کپسول سره وصل دي، شاوخوا کپسول ستا شاوخوا سره خپله کټلیج هم لري. مثال د خبره صحیح شو. غضروف همداسې لري، ګویا دا غضروف دی، دا څوکه باندې غضروف کټلیج هم لږ لري، خو شاوخوا خالیګاه کمیټي لري، همدارنګه فلویډ لري چې بیا کپسول هم شته. صحیح شو. کپسول چې دی، دا کپسول دوه لایر لري، یوې اوټر د باندې لایر دی، بلې انر داخلي لایر دی. دغه د باندې لایر چې دی هغه راځي د هډوکي د پیریوسټیم سره یو ځای کېږي. د پیریوسټیم موږ تاسې مخکې درسو کې ویلی دی، په هستولوژي کې ما هم بحث پر کړی دی لږ. ښه. او بل داخلي چې بیا دی انر ساینویل ممبران داخل چې قرار دی، هغه په دې مهم دی چې هغه بیا یو دغه مایعات د افرازوي. ساینویل فلویډ چې داخلي طبقه افرازوي شامس. دا بندو د کپسول داخلي برخه چې افرازوي، ساینویل فلویډ افرازوي، تر څو دغه باندې کې شویوالی رامنځته کړي او هغه سره ونسولیږي. درېیم چې په ساینویل جاینټ کې برخه کېدای شي مهم رول ولري، هغه منسکس دی. منسکس خپله غضروفي ټوټې دي چې دا اکثره دې لپاره پورې موقعیت لري چې ضربه یا مثال ټروما او شاک کې اخون ساتي. لکه په زنګانه کې ستا شابس، زنګانه کې دوه منسکس ستا وګورې، دا بند جوړولو کې کومک ورسره کوي او ډېر د ضربې مخه نیسي. بل ټنډن یا پله، کله چې د هغه ډنس یا سره نږدې غلیظ کنیکټ ټیشوز دي شابس، کوم چې هډوکي عضله سره مښلي، یعنې عضله او هډوکي سره مښلي، دې ته ټنډن ویل کېږي. بل بیا لیګامنټ دی، هغه په کنیکټ ټیشوز دي چې هغه به چې کوي هډوکي سره مښلي، هډوکي او هډوکي څخه اوس وروسته موږ تاسو ته بندونه وایو، درېیم موږ تاسو جنټون دغه لیګامنټونه خلک موږ چې کوو تشریح وایو. هر بند ځان ته خپل لیګامنټونه لري، خاص فایبروزي کنیکټ ټیشوز دي چې هغه چې کوي بند درته ټینګوي. ښه. اوس راځو موږ تاسو ثانویل چې موږ ویل ډېر مهم هم دی، حرکت هم دی کوي شابس. د ټایپونه موږ تاسو اوس وایو. اول یې موږ د حرکت له مخې وایو. د حرکت له مخې درې رقمه دی، یو مونو دی، بل بای دی او بل مولټي دی. مونو اګزیل، بای اګزیل او مولټي اګزیل. که چیرې ثانویل جاینټ داسې حرکت وکولی شي، موږ خو ویل ثانویل ښه واضح حرکت کولی شي، چې حرکت دا رقم یې چې یو طرف بل طرف دی، معنا یوه خواته یې، لکه مثال فلیکشن اکسټنشن، مثال لکه اډکشن او ابډکشن، یوازې یو رقم حرکت کولی شي په یو محور باندې، یعنې پر یوه محور باندې چې کولی شي حرکت کولی شي، دې ته ویل کېږي مونو اګزیل. بای اګزیل چې دی چې دوه خواوته یا دوه محوره چې وکړي حرکت وکولی شي. مثال د خبرې هم فلیکشن او اکسټنشن کوي، هم فلیکشن او اکسټنشن کوي، او هم اډکشن او ابډکشن کوي. صحیح شو. دوه رقم حرکت کولی شي. بل بیا مولټي اګزیل دی چې څو رقمه چې کولی شي حرکت کولی شي څو طرف باندې، لکه شولډر جوینټ، هیپ جوینټ، دا په شکل د شاوس. دا د حرکت له مخې وه. اوس راځو د شکل له مخې وایو. ساینویل جوینټ د شکل له مخې کوم ټایپونه، دا ډېر مهم، دا مه هېروئ. ساینویل جوینټونه موږ ویل، اول دوانه مو ویلی جوینټونه د جوړښت له مخې درې رقمه وه. فایبروزي چې حرکت نه شي کولی، کټلیج یا غضروف چې نیمه کولی شي، چې پرایمري سیکنډري و، او بل ساینویل چې واضح حرکت کولی شي، چې د ساینویل موږ تاسو وویله چې د حرکت له مخې، د حرکت د اکسس یا محور له مخې درې رقمه وه، مونو، ډای او مولټي. اوس د شکل له مخې وایو. دا حرکت چې کوي دا بندونه ساینویل چې ډېر هم دي په اپر لیم په لاور لیم کې ډېر موقعیت لري شابس، د دې حرکت د دې شکل سره کم وي، دا بندونو شکل سره کم وي. اول شکل چې موږ وایو هغه ګلایډینګ یا پلین ساینویل جوینټ وایو. ګلایډینګ یا پلین ساینویل معنا هموار، په دې کې اکثره وخت د هغه د همواره کوچني هډوکو ترمنځ جوړېږي.
صحیح شو همواره یې داسې لږ ځینې وخت کرف کت وي ورسره لکه مثال کارپل د لاس د بند هډوکي اکرو اکرومیو کلاویکولر جوینټ دا اوس د خیر سره وایو د اکرومیون او د کلاویکولا ترمنځ جوړیږي په اوږه کې صحیح شو دا هم پلین جوینټ دی سټرنو کلاویکولر سټرنوم او کلاویکولا سره یو ځای کیږي دا هم په پلین جوینټ کې راځي دا و د ساینویل جوینټ اول ډول چې ګلایډینګ یا پلین ګلایډینګ معنا ښویدل مال په ښویږي او پلین معنا همواره هغه بند چې هغه مازې سره پراته وي همواره باندې لاس لکه د لاس د مړوند ده دوهم ډول چې اسانه ډول هم دی او ډیر مهم هم دی بال ساکټ دی بال اند ساکټ یعنی یو هډوکی د جن بال غوندې هډ سر لري بل هډوکی بیا د ساکټ په رقم چې لري خالګا ورته لري چې دواړه سره یو ځای کېږي چې بال ساکټ ویل کېږي لکه د اوږې بند او لکه د هپ جوینټ صحیح شو دا په تشکیل راځي په بال ساکټ کې راځي دریم موږ تاسو هنج وایو هنج باندې چپړاس دروازې چپړاس په رقم میلاږي نه یوازې یو طرف ته خلاصي جو بندېږي چپړاس په رقم جوړ شوی څنګه چې لاس پورته کې شته کوي مثلا خبره نه دا ست هنج معنا خپل چې چپړاس په رقم دی یونی اگزل یو طرف ته حرکت کوي لکه فلیکشن او اکستنشن شو مثال خپل البو څنګه دی نی زنګون دی ګوتې چې مثال د شو ګوتې دي تیزو دا شو مثال دی دا اوس ساینویل جوینټ درهم ډول شو ویلي هنج دا اوس لرم ډول وایي پایویټ دا به معنا چې یو ته ولاړې بل پر راګرځي یو ډکه ته ولاړې بل شي پر راګرځي معنا د مونو اگزي یو طرف ته شاو یا یوازې میډیل دی یوازې لیټرل دی نه یوازې میډیل کې بیا لیټرل کې مثال خبره یعنی اصلا چې هغه یوازې یو شی به دی وکولای یا مونو اگزل دی معنا د یو طرف مخ شاته نه لکه مثال خبره فلیکشن اکستنشن دا رقم مثلا مثل مونو اگزل ویل کیږي مونو نوټریشن کې انټرنل نوټریشن مثال اکسترنل نوټریشن دا رقم مثال خبره صحیح شو په دې کې شو مثال شته په دې کې اول فقرات او د فقره اطلس او اگزل لا مش تاسو ویلي دي په ټرنک په دغه کې په اگزل سکلیټ کې بیا هغه ویډیو کول چې به ګوري ورسره نو اتلانتو اگزل دا هغه اول او دوهم فقره شاوس اتلانتو معنا اطلس دا اول ده او اگزل دغه دوهمه ده شاوس دې د اصل سره یو ځای کیږي دلته په اول کې باډي نسته شاوس دوهم دینس راپورته کیږي ته باډي ځای ونچ کیږي سره یو ځای کیږي په چې موږ سره یو خلک بخښت شکو سرخو دا دغه بند برکات دي شاوس صحیح یعنی سر راسته او چپچ کولای سو سرخواله سو تاسو صحیح شو ښه نو موږ مثال چاته وایي چې یا نه سره ته شور چې یا دغه حرکت چکر د اطلنتو اگزیل کار دی یو ته ولاړې او ته شوري یا موږ ته لاس داسې اړو را سرخوي دلته ولناو د راډیس ترمنځ کوم باندې دته هم پاویټ ویل کیږي راډیس ورته را سرخي درکم ولناو ته ولاړ ځای په ځای صحیح شو اته د پساینویل کې ته پاویټ ویل کیږي دا اوس لرم ډول مو وړي اول مو ګلایډینګ ویلې دوهم بال ساکټ و درې هنج سلرم پاویټو پنځم سټل ته ویل کیږي سټل خپل په لاتین کې زین ته وایي زین د اس زین نه ته ویل کیږي سره ویل کیږي نو دا لږ داسې لکه هغه زین غوندې سوچ پر ناس نه مکعر محدف لري یعنی یو خوا کنکیوي بل خوا کنویکس سره اغوستل کیږي دا موږ تاسو ته بټي کوتل سره واغوندو نه رقم نو دا بیا بایک زیل دي دا یې دوه طرفه حرکت کولای شي سره خبره صحیح ښه دا هم شم مثال لکه د بټي ګوتې باندې درشي د بټي ګوتې باندې په دې کې راځي وایي صحیح یا مثال خبره اول دانه پر بټه وڅ د خپل اول کارپو میټاکارپل جوینټس دی اول کارپو میټاکارپو یعنی کارپس هډوکي او د میټاکارپل اول هډوکي دا سره یو ځای کیږي صحیح شو دغه باندې چې دا سره جوینټ دی شپږم ډول یې کونډایلوید دی کونډایل موږ تاسې په سر درڅو کې ویلې کونډای معنا بیضوي سطحه صحیح شو دا به داسې بیضوي شکل لري راوندډ شکل لري بیضوي شکل لري کونډایلوید دی د بال او ساکټ په رقم دی او تر هغه لږ کوچنی دی دی چې دی وایي د بال ساکټ موډیفاید شکل دی معنا په هغه کې لږ تغییر راغلی صحیح شو ښه مثال میټاکارپو پلنجل کله چې لاس د پنجې د هډوک سره ګوتې یو ځای کیږي صحیح شو یا د ګوتې دغه بیسونه چې دي بیس د ګوتې دغه بیسونه چې دا ګرد د چې دا کونډایلوید جوینټ نومېږي چې خپله صحیح دی ښه چې دا بیضوي دي د بال ساکټ په رقم دي خو لږ کوچني ښه
راځو اووم ډول الیپسویډ دی. الیپسویډ بیا د کونډایلویډ په رقم دی، خو دا یې بیضوي یې. دا یو څنګه د الیپسویډ معنا بیضوي، دی اوویډ شکل بدل شي بدل شي اوس. دی کولی شي دوه یعنې بااګزیل وکړي، یعنې هم اکسټنشن او فلکشن وکړي یو اګزیل شو، هم ابډکشن او اډکشن وکړي چې دوه هم اګزیل شي. صحیح دا کولی شي. نو لکه مثال ښه مثال یې خپل وایي چې کوم راډیوس د کارپس سره یوځای کېږي. راډیوس هډوکي د لاس مړوند سره چې یوځای کېږي، راډیو کارپل بند خپله پیسو په ریسټ جوینټ کې موقعیت لري، د مړوند په بند کې موقعیت لري. دا و اووم ټایپ یې. راځو موږ داسې اوس وایو اتم ټایپ څه وایو. اتم په اکثره کتابونو کې دی نه راغلي، په ځینو ځایو کې دی راغلي. هغه بیا کمپاوند مرکب دی چې دغه د ټول چې موږ ویل او رقمه دغه څخه دوه یا درې رقم سره یو ځای، دغه ته بیا کمپاوند ویل صحیح شو. ښه دی چې مثال خبرې دی هم داسې دي چې یعنې دا ټایپونه چې موږ مثلا وویل مثال هم اوس ګل ته مثال دی د ځای مثال ورکړی دی. ځای مې هډوکي چې دی وایي هم په هینډ جوینټ کې راځي چپړاس رقم، هم په ګلایډ کې راځي صحیح شو، پلین جوینټ کې راځي، دواړه کې راځي صحیح شو. یعنې دا خپله د دوو ډولو څخه جوړ شوي، یا ځینې وخت د درو څخه جوړ شوي ډولو څخه جوړ شوي. اکثره وخت مولټي اګزل ځینې وخت چې مولټي اګزل مثال خبرې کوه رفلیکشن کولی شي، اکستنشن کولی شي، دا یو اګزل شو. پروټرکشن او ریټرکشن دا بیا شو بل اګزل شو صحیح شو. مثال بل ځینې وخت خبرې خپله سایډ وی مومنټ هم چې کولی شي خبرې کولی شي ورسره په غلط نه، دا هم چې څه بل ډول شو، دې ته کمپاوند ویل کېږي. په ثانوي کې چې وو کمپاوند ډول وو چې دا به نه یې راوړي. ثانوي جنټونه ډېر مهم دي، باید زده مو خامخا باید زده یې. دا و د ثانوي جنټ ډولونه وو چې د پلاین مثال هینډ جوینټ وو، پایویټ وو مثال خبرې، کونډایلویډ وو مثال نه، سډل وو، بال ساکټ وو ویلي. دا خلاصه ده چې جوینټ نوم دی اول دواره، بیا کرکټرسټکس دي مشخصات دي څنګه پیژندل کېږي، بیا ټایپونه چې کوم ټایپونه په دې شامل دي یا کوم جنټونه په دې کې راځي خپله، بل بیا موبایلټي یا حرکت یې خپله چې دې کوم موبایلټي یا چې کولی شي حرکت یې کولی شي صحیح شو. لږ حرکت کولی شي میانه او که ډېر واضح حرکت کولی شي. نو اپر لمب جنټونه به سبا خیر ووایو، بله ورځ به ووایو، بیا بل ورځ ښایسته پسې انشاءالله لور لمب پسې ورسره ووایو. نو دا عمومیات ما زه ویل دغه ښه وارې زده کړئ دپاره چې تصور درسونه اسانه شي جنټونه، دا عمومیات یې وارې ښه یې زده کړئ، خاصتاً ساینویل جوینټ باید ښه یې زده کړئ ورسره.